نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زما د ګډون پښتو ادبي جرګې خوږو درنو ملګرو او د بادي کلي او بیا زما د پوره علاقې ګډون نه راغلي خوږو درنو مشرانو نوجوانانو او د ټول نه زیات خوشحالي چې ماته او زمونږ د ټول محفل ته او خاص کر زمونږ د ګډون پښتون ادبي جرګې ته چې د چا په راتګ خوشحالي میلاو شله ډاکټر صاحب ګیلاني صاحب او دوی سره راغلي خواږه درانه نور ملګري زه د خپل د علاقې ګډون د مشرانو د طرف نه د دې جرګې د طرف نه تاسو ته د خپل علاقې ته په راتلو خیرالې وایم اهلا سهلا مرحبا درته وایم یقینا چې تاسو ډېر تکلیف کړی دی خو ستاسو دا تکلیف زموږ د ډېرو خوشحالو باعث جوړ شوی دی نو زه د دې خپلو ګډون پښتو ادبي جرګې ډېر مشکور یم چې دوی ما خپل دې پروګرام له راوغواړي ما سره د مینې اظهار وکړي او زه چې دوی سره کښېنم نو زما هم دوی سره د ناستې یو مقصد دی چې هغه مقصد دا دی وروڼو دا شاعري دوه قسمه ده زما په خپل خیال باندې یو خو یو سړی په دې شاعر جوړ شوی چې ده چېرته د عشق پتنګ لړاو کړی نو یا چېرته د بوټي لاندې یوازې ناست دی یا د غره په سر کې یوازې ناست دی او کرښې راښکي 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 نو دنه شاعر جوړ شي دویم شاعر دا چې دا الهي شاعري ګوره لکه ستاسو د دې ملنګ بابا په اعزاز کې او دا یو خبره یاد وساتئ چې دا نن دا اعزاز او دا غونډه دا خو د ملنګ بابا دپاره اعزاز دی چې د ملګرو دوی ته ورکړو او دا صرف د ملنګ بابا دپاره نه دی خصوصا د دې بادې دپاره او زما د دې پوره ګډون علاقې دپاره دا اعزاز دی چې زما ګډون داسې خلک پیدا کړي او چونکې زما خپل تعلق ګډون سره دی او د ګډون په خاوره باندې زه ډېر مین یم حب الوطن من الایمان وطن سره خپل خاورې سره مینه دا د ایمان حصه ده زما د ګډون یو بچی که په سکول کې مقابلو کې مخکې راغلی نو زما کوشش دی چې زه هغه سره لړ شم هغه ته حوصله ورکړم زما د ګډون په خاوره کې صیبه دا ډېره غریبه علاقه ده د مسایلو نه ډکه ده والحمدلله موږ دلته ججان پیدا کړي دي موږ دلته وکیلان پیدا کړي دي موږ دلته لوی لوی ډاکټران پیدا کړي دي چې هغه او موږ دلته ډېر لوی لوی پروفیسران او ډاکټران پیدا کړي چې زموږ د ګډون د خارې او بیا تاسو وګورئ دا شاعري آسان کار نه خبره مې دې پورې کوله چې یو سړی عاشق نو دنه شاعر جوړ شي یو خدایي شاګرد لکه اوس دوی ته د ملنګ بابا په اعزاز کې د ملګرو به دوی مخکې ویلې چې نو دوی به سوچونه کړي دوی به فکرونه کړي او دا شاعري به یې جوړه کړي او کله کله د شاعرانو کې داسې د دې یو مقابله داسې ومنه چې په دې محفل کې به یو سړی یو فکره ووایي نو تا ته به چې اوس دې پسې جوړه کړه نو دا هغه قدرتي او خدایي شاعري دې ته وایي لکه مشرکین مکه وبه چې قرآن ته وکتل چې دا خو باید د شاعرانو ځان نه جوړ کړی شی دی دا خو شاعري ده نو الله ورته که تاسو وایئ چې دا د شاعرانو کلام دی نو فأتوا بصورة من مثلي راړئ یو آیات د دې په شان یو آیات راړئ په بیت الله باندې دا وړوکې غونې صورت ولو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وایي ځئ سوچونه وکئ ځان سره ملګري پیدا کړئ دا ټول شاعران را جمع کړئ که تاسو وایئ چې دا د بنده کلام دی او دا د یو شاعر خبرې دي نو جوړ کړئ یو شعر دی پسې نو څو ورځې تېرې شوې خو چا دی پسې یو دغه هم جوړ نه کړو یو شاعر پکې داسې تکړه را پیدا شو چې هغه ده پسې یو قطعه ولیکله انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر خو هغه په هغې کې د حقیقت اظهار وکړو فکره یې خو ورسره جوړه کړه یو شان دا شاعري ته اوس دا ګوره ګټې ویشتل نه دي چې په هر ځای لګېده دې کې به د زور زیر پېښه او د ټکي ټکي سره ملاوېدو ته به سوچ کوئ کنې بیا ورپسې خلک ډرامې کوي چې دا یې څه جوړ کړم نو دا ډېرې ګرانې خبرې دي نو هغه ورته وایي چې سبحانک ما هذا قول البشر بیت خو جوړ کو شعر جوړ کو دغه سره ملته جلته
خو لیکن اظهار یې څه وکړو چې پاک دی هغه ذات چې دا قرآن دا د مخلوق خبرې نه دي، دا د شاعرانو خبرې نه دي. او یو داسې د دې شاعرانو یو مشاعره وه، نو هغې کې به یو کش بیت وي، یو شعر به وي، نو بیا به یې شاعرانو ته وایي چې دې پسې اوس جوړ کړئ. دې کې داسې شاعران جوړ شي چې داسې د خوند شاعري به وکړه، شعر به وي او نظري به شتل. نظر خو حق دی که نبی علیه السلام وایي العین حق، نظر حق دی. دا نظر وایي څاروی کټوۍ ته رسوي، انسان قبر ته رسوي. نو انسان چې در باندې خو لګي نو ماشاءالله وایي، د چا خبر در باندې خو لګي نو ماشاءالله وایي. نو دې مشاعره کې یو شعر دا وایي چې کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے. ویزی دې پسې اوس بیا جوړ کړي. نو یو نوجوان هلک و، هغه زر پاڅېده، و ډایرکټ ذهن ته راتلل او دا لوی لوی شاعران دلته ناست هم دي. هغه وی کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، اے سیل عشق تو ہی بہا ادھر مجھے. وی د سترګو د جړه اوښکو بس که د جانان او د یار پته مې نه لګي او نه چاته معلوم دی، نو د سترګو جړاګانو اوښکو چې ما هغه پسې کوم جړلي نو تاسو ما ور واخلئ او هغه پسې مې ولېږئ. نو خلکو واکړل، هغې وا سره چې کوم دی وایي نظري شه نظر پرې ولګېده مړ شه. نو بهرحال محترمونو زمونږ ګران ګران مېلمانه ناست دي، زه د تاثراتو دپاره راوختم او د تاثراتو کې زه یو خبره تاسو ته کوم چې دې ملګرو سره زما یو درې څلور بیټکونه شوي دي، بلکې یو دوه دغه دپاره خو د امام راغوښتي دي. یو خو د ګدون پښتو جرګې والو نه زه په دې متاثر یم چې دې مرګو له ډېر عزت ورکوي. نبي علیه السلام به هم بل له عزت ورکوه، بل له به احترام ورکوه. دې چې نه دي خپلو کې چې کېږي او یو بل سره میلاوېږي نو ډېر په مینې سره او محبت سره. ځکه ما ته دا ښکارېږي چې د شاعرانو کې دا بغض او حسد ډېر کم دی. حالانکې دا داسې شی دی چې دا په ملایانو کې ومایي، دا په علماو کې ومایي. او ما ته د دې د ملګرو د مینې او خلوص نه لکه ډاکټر صاحب دی او ګیلاني صاحب چې په دې ګرمۍ کې ولې دې له به اوس موږ د ګاډي پیسې ورکوو، خاکسار صاحب دې له به تاسو پیسې ورکوو چې دې د پېښور نه راغلله. ته چې دلته نه ځې نو په 8000 په 9000 د موټر والا لي. او دا یو مینه وه چې دې د زمونږ ګلونه د دې جرګې سره د مینې اظهار وکړو. دومره نه د دې په یو وینا باندې راغلل. نو یو تاثر خو زه د دې نه دا علم چې دا ډېر مینه ناک خلک دی، بل له عزت ورکوي والا. دویم دا رونو چې زمونږ د ګډون پښتو ادبي جرګې اکثر ملګري د دې شاعري داسې دي د معاشرې دا په موږ تاسو کې چې کومې خامۍ دي دا راښکاره کوي. نو چې موږ پوه شو چې باید دا کمی او کمزورۍ په موږ کې دي او موږ ښه پوه شو د شاعرانو په شاعرۍ کې موږ پوه کړو، نو موږ له پکار دی چې هغه خامۍ او هغه نقصانات د ځان نه لیکو، هله به موږ په خبره باندې ترقي کوو. بهرحال زه د خپل پښتون ادبي جرګې د ملګرو ډېره ډېره مننه، شکریه. خاص کر زموږ د راغلو مېلمنو ډېره ډېره مننه چې موږ دې دلته تشریف راوړو او دې موږ له دلته د وینا دغه راکړه. نو بس دا خبره چې زموږ ملنګ بابا یقینا چې بلبل سرحد دی او په ګڼه کې پاسېدل خبرې کول دا ډېر ګرانه خبره ده. صاحب دا یو آخري خبره ته کوم ملګری دا د ګڼه کې را پاسېدل شاعري خو پرېږده، خبرې ویل پرېږده، صرف دا را پاسېدل چې دا دومره ګران کار دی. زمونږ د شعرګړ د مردان معتمم صاحب الله دې وبخي د دنیا شاګردانې دي صاحبه لوی لوی علما په خپله لوی عالم خو هغه ته به یې جاویجي لغونې تقریر به کوي نو هغه به وایي نه خدای ته وګوره ولې لکه دا زموږ د مشران علما خبرې کوي. و یو ځل د مدرسې پروګرام نو ټول استادان ورته لرل چې صاحبه نن به ته یو څو خبرې کوي چې دا طالبان خوشحاله شي. نو ټول نه چې دا شعرګړ نه دي د ګجرات د مدرسې متل د ګجرات د مدرسې متل وایي دی چې هغه دستربندۍ پروګرام و د دونه مې واخیسته رالی نو چې په کرسۍ کېناسته نو دا زمونږ ګیلاني صاحب چې دا څنګه خپې دی خو خیر د دغه نه نو د هغه یې خپو ګړبېدل شروع کړل. نو چې ګړبېدل شروع کړل نو د خودبیار څه نه مخکې وې زه دې خپلو خپو ته وایم چې تاسو لغونې ودرېږئ وي د تقریر درس نه مخکې زه دې خپلو خپو ته وایم چې تاسو لغونې قرار وکړئ.
نو دا ګران کار دی ګرانې خبرې دي خو الله دې له توفیق او همت ورکړي الله دې دې ښاد او آباد ساتي الله دې په شعر و شاعرۍ کې د دې په ذهن کې نور هم اضافه وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ډېره مننه مولانا صاحب.